بل زما دا پیغام د طالبانو د امارات ته د هغه خلکو ته ځکه د ډېر وخت نه زه ګورم بعضې اشخاص ما مجبورۍ چې خدا نه خواسته زه طالبانو ته کنځلې وکړم زه یې ګورم ځکه او دا هغه اشخاص دي که هغه به د جمهوریت دغه کوي او که د طالبانو. زه د ایران یم چې 20 کاله دا جمهوریت خلکو وخوړو 20 کاله ورونه په حکومت کې وو مامورین وو په میلیونها ډالر د جمهوریت نه مخکې صفر وو 20 کاله جمهوریت کې په میلیونر شو بلډنګونه شو کاروبارونه شو تجارت شو چې جمهوریت ختم شو دې خلکو سره مهربانه 1.5 طالبانو اوس که وګورو 15 لکه دي سره مهربانه ورونه کلین شپ بیا که اوسې ګیرې پرېښې سره مهربانه دلته راځي موږ ته وایي ته د طالبانو خلاف یې هغه باچا کاموال ته وایي چې په هره بمبارۍ باندې په افغانستان کې چې شوې ده چا ظلم کړی که ملي اردو وګه دغه ټولې ویډیوګانې پرتې ما ته وایي ته د طالبانو خلاف یې بعضې راته وایي بعضې مې مجبوري چې طالبانو ته کنځلې وکړم نو خدای دې ته انصاف درکړي ټیک ده ته اوس د جمهوریت نه 20 کاله دې وخوړو د درې رنګه ملي بیرغ لاندې د ژوند تېر کړو په میلیونهاو ډالر دې وخوړو هر څه دې هضم کړو ټیک ده طالبانو سره ملګرتیا وکړه مګر جمهوریت ته خو کنځلې مه کوه دا خو مه کوه چې ته وایې چې تېر جمهوریت چې و کفر او دا واغو 20 کاله دې ښه ډالر چې خواړه خسوي اوس ته مهربانه نه وې دغه راغې او ته مهربانه ته راځې چې کنځلې او بدرې دی چې جمهوریت خو دا واغو او زه د سیاران هغه خلکو ته یم چې ما ته دغه لایفونه پراته دي قسم ته د لایفونو کې په دې شخصي مسجل ما ته وایي چې ته طالب ته ولې ورور طالب خو د پنجاب پروژه ده خو د پنجاب غلامان دي اوس هغه خلک چې ما ته دا خبرې کولې چې ته طالب ته د پنجاب پروژه ویوه زما د خولې نه د الفاظ ایستل مخکې جمهوریت وخت کې ته خیم او طالب ته ولې ورور هغه خلک راځي چې مهربانه دي دا ویډیوګانې ګورم پلانې رحم الله حفظ الله پلانې رحم الله حفظ الله وای برای خدا زه ته اوس ګورم زم ته هغه سړی دی چې دا ماته خالي په دې باندې په ما نیوکې کولی چې طالب ته ورور مو یوه زما برنامې پرتې دي برنامې زه هېڅکله د جنګ تابعدار سړی د جنګ خلاف سړی او زما ویډیوګانې وګورې مالې چې خدایه هغه به کله دا وخت چې زه د کابل په هوایي میدان باندې کوشم زه د کابل په هوایي میدان کوشم په یو لاس کې مې ملي اردو والی په بل لاس کې مې طالبجان یو دواړه دي سینې ته راجوخ کړم او یوه کس به سره وباسم دا د موبین صاحب سره اخرنی لایف ته چې کله نظام سقوط کېږي د هغې نه مخکې دا غلط دی په دا کې زما ټوله برنامې په دې ټکې زه د سولې د امن سړی یم ما کله جنګ غوښتی زه نن د جنګ سالارانو په قصه کې یم نه د جبهه مقاومت ته که جبهه فساد والا دي زه د دې په قصه کې یم زه خو یو ولسي سړی یم ما ته راځئ صاحب مهربانه ما ته اوس زما د خولې نه داسې الفاظ وباسئ داسې او زه د هغه خلکو حمایت وکړم د هغه خلکو چې 20 کاله د افغانستان د خلکو وینې څکلي 20 کاله د دې ولس په سر تجارت کړی هغه غصبین او ټوپک سالاران یو ویډیو زما هلته پرته ده زه چیلنج ورکوم چې ما د دې غصبګرو او ټوپک سالارانو او جنګ سالارانو په خلاف مبارزه شروع کړې ما د طالب په خلاف مبارزه نه شروع کړې او مخکې ما به طالب 10% 10% نیوکې کولې په جمهوریت کې اوس چې دا 80% کوم دا زما حق دی زه ورته کنځل نه کوم نه ته منفي تبلیغات کوم او په دې باندې اصلي طالب هغه خوشحالېږي مګر چې منافقین دي اوس یې ځان ته خیاطان ځانه جوړ کړي چې دواړه دوه مخیزه دي هم جمهوریت خوري هم طالب خوري هغه صاحب مهربانه راځي په ما باندې نیوکې کې ما ته یو رقم دی او بل رقم لیکل کوي او زه بیا د هغه جنګ سالارانو ټوپک سالارانو سره ودرېږم چې اوس هم په دې اروپا کې ناست دي خپل منځونو کې سره نه جوړېږي او زه دې سره ودرېږم تا به ما سره به افغانستان جوړ کړي چې هغه خپله په اروپا ته راغلي چې د اروپا سیستم سره رقم دی چې دلته نه جوړېږي دا قدرت خاوند چې تا به افغانستان جوړ کړي ولا چې په سرونو لوبې وکړي موږ دغه نظام مخکې مې ویلي دغه نظام کې اصلاحات غواړو د دغه نظام په ورته ویل چې افغاني نظام مشترکه صحیح د افغانانو نظام باید چې جوړ شي من خپل درې رنګه ملي بیرغ غواړو د جینکو مکتب غواړو موږ صاحب مهربانه ملي سرود غواړو دا زما حق دی دا خبره دلته هم کومه چې سبا لاړ شم افغانستان کې کومه هر ځای کې کومه ته خو کنځلې نه کوم څه بدرېدی نه ویم ما په سلهاو زه هغه سړی یم چې ما به هر یو طالب ملایب ته راوچت کړو د اولنۍ مبارزینو نه یم چې ما به هر یو طالب راوچت کړو لایب ته په هغې وخت کې د طالبانو مخونه نه ښودل تر موبین صاحبه پورې ما به ورته ویل قاري صاحب ځکه چې ما ته معلومات دی چې دا خامخا او زما داسې ویډیو شته چې یو نیم کال مخکې مې کړې ده چې طالبان ارګ ته راځي ځکه ما ته معلوماتو زما داسې ویډیو شته دی چې ما داسې کیلي راواغسته کیلي مې راواغسته اوس کیلي نشته دغه شانې مې کیلي راواغسته او اشرف غني صاحب ته مې ویلې چې دا اختیار د حکومت طالبانو ته وسپاره چې ځکه چې ما دا ملي اردو والا بې ځایه وژنئ ما دا طالب وژنئ او نه دا ولس وژنئ ځکه ما ته معلوماتو چې دا د امریکایانو د کفارو دغه دی ما باندې خپل افغان یو بل سره وژني خپل مسلمان زما وطن ورانوي زما د بېګناه ولس وژني شهیدانه یې زما داسې ویډیوګانې شته که څوک یې چلنج راکوي زه چلنج ورکوم هغه سړي ته چې د یو ویډیو که ومې نه ښوده که په هلمند په وحشت باندې امریکایانو کړی ما ویډیو نه وه کړې تون حالت یې په ما شي که په خوږیاڼو کې که ننګرهار کې که په کندهار کې په کندوز کې چې بمباري وشوه 3 ویډیوګانې زما شته دي کوم د نر بچی شته در کې ما حیاتي نه ده کړې ما د حق اواز اوچت کړی دی نو دا خبرې دي